دغه بزدله دغه بې غیرته فوجو ډرونونه پاڅولې وه او 4-5 ګزارې وکړلې او په اخرت کې مرګون وشته. د طالبانو لخوا د پاکستان پوځ ډرون ویشتل او سړکونو ته د تلاشیو لپاره وتل. پښتونخوا د پوځ له حاکمیته په وتو. د جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبانو د پاکستاني پوځ ډرون ویشتای. د خیبر پښتونخوا د باجوړ ولسوالۍ په لوی مامان سیمه کې د پاکستاني پوځ یوې ډرون الوتکې پر پاکستاني طالبانو د برید له هڅې وروسته هدف ګرځېدلې او تخریب شوې ده. په دغه ویډیو کې د الوتکې ویجاړه برخه د یو پاکستاني طالب سرتیري په لاس کې لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني طالبانو غورځنګ د کوچني اختر په مناسبت په ټول پاکستان کې 3 ورځنی اوربند اعلان کړی او پر همدې بنسټ پاکستان کې خپل عملیات درولي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لکي مروت ولسوالۍ په غزنی خیل سیمه کې تترا اډې ته څیرمه د پاکستاني طالبانو غورځنګ ځواکونو د پیښور کراچۍ پر عمومي سړک د غلو او مجرمینو د موندلو لپاره د موټرو پلټنه کړې. هندوکش غاښ ته په رسیدلې دی ویډیو کې پر عمومي سړک د پاکستاني طالبانو غورځنګ ځواکونه په درنو او سپکو وسلو سمبال او د پلټنې پر مهال لیدل کیږي. یاد دی چې پاکستاني طالبانو له خپل لوري پاکستان کې 3 ورځنی اوربند اعلان کړی، خو سیمایي سرچینې وایي د پاکستان حکومت هڅه کوي له دې اوربند څخه سوء استفاده وکړي. یوې ځایي سرچینې هندوکش غاښ ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په شخصي جامو کې لویو لارو ته وځي او له شته فرصت څخه په استفادې د پاکستاني طالبانو د بدنامولو لپاره استفاده کوي. پاکستاني طالبانو د همدې لپاره چک پاینټونه اچولي او د هغو خلکو پلټنه مخنیوي کوي چې د غلاو او نورو جرمونو هوډ لري. طالبانو ګواښ کړی چې نور پښتونخوا پاکستاني ځواکونو ته د اوسېدو ځان نه دی او نه هم دلته به خوندي پاتې شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.